د پوهنتون په لومړي کال کې زما یوه جلۍ خوښه شوه. کال وروسته له هغې پوهنتون لاړه او ترې تم شو. باحیا وه، ښکلې وه او دینداره وه. ځکه مې خوښه شوې وه، نو زما زړه مات شو او شپې مې نور خوب نه شو کوی، ځکه هر څه یو دم وشوه. هغه لاړه او زه نه پوهېدم چېرته. ولې ستونزه دا وه چې زما زړه تنګېده، ژړا راتله او شپې مې خوب ورک شوی و. 3 ورځې وروسته مې وشو پیل کړه. ما اصلا مخکې له دې جرأت نه لره چې جګړه وکړم. ما د زړه ماتېدو انرژي مې په فیزیکي انرژي بدله کړه او د خپل خاله زوی سره مې د وشو تمرین پیل کړ. زما زړه ماتېدل سخت و او د زړه ماتېدل سخت دي. هر نارینه چې زما خبرې اوري پوهېږي د مینې له لاسه ورکول سخت دي، خو تر ټولو سخته دا ده چې ټول ژوند دې د داسې چا لپاره قرباني کړي چې پروا دې نه لري. زه داسې هلکان هم پېژنم چې د جلۍ د لاسته راوړلو لپاره د هغې سره دوسکولونه وړي او د هغې نوکران ګرځېدلي، کریډټ ورلیږي، دومره چاپلوسي ورته کوي چې هغومره به دعا کې خدای نه یادوي. زه وایم مینه د شطرنج د لوبې په څېر ده، باید خپل ځای وپېژني او په سم وخت سم ګام پورته کړي. کله دې چې په رښتینې ډول زړه مات شي، زه پوهېږم نور خوب نه درځي، ماغزه دې درنه بېدلیله خفوي او دې حالت نه د منفي ګټې اخیستلو په ځای ته اوس هم کولی شي دا انرژي مثبته وکاروي. ای کاش زما زړه بیا کوم څوک مات کړي، ای کاش زه بیا د شپې خوب ونه شم کولی، ځکه که دا کار را سره وشي زه به بیا تر ټولو سخت تمرین پیل کړم، زه به بیا خپل فیزیک ته وشم رسېدی. پس ته باید خپلې انرژۍ نه تل استفاده وکړې. انرژي له منځه نشي تللی، انرژي یوازې بدلیدی شي. اکثره ارواپوهان تېروتنه کوي، هغوی چې مینه کې دردېدلي ورته وایي چې هیره یې که، وخت د هر څه دوا ده. نه داسې نه ده، ته د انرژي باید بدله کړې، له منځه یې مه وړه. مونږ بخار په برق نه بدلو، د اوبو انرژي په برق نه بدلو. پس ته کولی شي خپله منفي انرژي په مثبت انرژي بدله کړې او ورنه ټولو نه ښه ګټه پورته کړي. نو ما منفي انرژي په مثبت انرژي بدله کړه. په لومړۍ مبارزه کې زه د خپلې مینې په خیال کې تلی وم او په خولې مې داسې بوکس وخوړ او پوه شوم چې نه، اوس لپاره مینه اصلا مهمه نه ده، ځکه زه په رښتینې جګړه کې یم چې باید ځان وساتم. او په 3 اونۍ کې مې خپل لومړی حریف چې سترګه یې راپړسولې وه له ځانه بتره کړ. اوس ما بیل هدف درلود. پس مینه نه کول او کول زموږ اختیار کې نه دي. نو زه درته نشم ویلی چې مینه مه کوه یا مینه دې هیره که. مینه خپل ذات کې ښه او پاکه ده، اما که ته چا سره مینه لري او هغه دې یوازې پرېږدي، نو زه پوهېږم دا ستا زړه ماتولی شي، زه پوهېږم دا درد لرلی شي او زه پوهېږم دا سخت حالت دی، خو اوس د فوق العاده خفګان دننه زړه کې لري او له دې نه ګټه اخیستی شي چې د خپل وجود حالت دې بدل کړي، د خپل وجود درونی بلا پې را ژوندی کړي. او کله چې ته د خپل وجود درونی بلا را ژوندی کړي، نور د مینې اړوند فکر هم نه کوي. پوهېږې یو ملګری مې یوې جنۍ پرېښود، د دې د خاطره چې جنۍ ډاکټره وه او دا 12م نه فارغ و، پیسې یې نه لرلې. نن زما هماغه ملګری ډاکټر دی او هماغه خورکۍ زما د همده ملګري د مرستیالې په توګه د هغه د لاس لاندې کار کوي. یو بل څه چې درته هیله درکوی شي دا دی چې مقابل لوری دې د یو لامل له امله تا پرېږدي. شاید ولور ډېر وه، تا یې وسه نه لرله، شاید ستا شخصیت نه خوښېده، شاید له تا بهتره کس یې لره، شاید له خارج ورباندې مرکه شوې وه. پس په تمه اوسه، هغه څه چې ته یې نه لرې لاس ته یې راوړه. که یوه جلۍ د دې عمله ما پرېږدي چې هغه ډاکټره ده او زه یوازې ژورنالست یم، سمه ده، په تمه اوسه. دا دی اوس زه ستا په څېر ډاکټر یم، دا تر ټولو ښه غچ کیدی شي. غچ اخیستل خواږه دي، خو کله چې ته غچ اخلي نور له مقابل لوري کرکه نه لرې، بلکې له هغې منندوی چې لامل شوه ته یو ځای ته ورسېږي. اما پرېږده چې هغوی اوس د تا افسوس وکړي. زه ډاډه یم هر هغه څوک چې زما په ژوند کې نشته اوس زما په لیدو افسوس کوي، ځکه د هغوی نه ټاکلو زه دې ځای ته رسولی یم. پس له رد کېدو مه ویرېږئ، له دوکه خوړلو ویره مه کوئ، ځکه همدا مسایل دي چې ستا د ژوند مسیر بدلولی شي. پس ورځې راځي چې هر چا ستا اړوند غلطه پرېکړه کړي ورباندې به پښیمانه کېږي، په شرط د دې چې ته منفي انرژي په مثبته بدله کړې او ورنه سم کار واخلې. او دا خبره له هلکانو نه ډېره زه انجونو ته کوم، ځکه ډېری هلکان د انجونو زړونه ماتوي په داسې حالت کې چې خپل کور کې خویندې لري. پس کور کې ناستل او ژړل معنا نه لري، د هغه بیا د لاسه کول معنا نه لري، هغه ته بیا پیام لیږل معنا نه لري. پس باید پورته شي او خپل ځان ثابت کړي او د هغې انرژي چې د درکړي مثبته ګټه واخلئ تر څو خپل مالي او فیزیکي استقلالیت ترلاسه کړئ. ځکه د زړه ماتېدل، غوسه، ژور خفګان دا د نړۍ تر ټولو ځواکمن هڅونکي او ویښونکي شیان دي. زه درته وایم ولې. یوه جلۍ وګوره چې یو لوده دوکه ورکړي او پرېښېده. زما یو ملګری یوې جلۍ ته دوکه ورکوي او بیا یې پرېږدي. په سبا سهار جلۍ ټوله شپه ویښه ناسته ده. کله چې هغه له خوبه راپورته شو موږ ته یې مسجونه ښودل چې دا ګوره ما ته فلانکۍ جلۍ د شپې 1500 مسجه کړي.
تاسو د دې جلۍ انرژي ته وګورئ چې د زړه ماتېدو له امله خدای ورکړې، اما د دې احمقتوب ته وګورئ ځکه په غلط ځای کې یې کاروئ. پس ژوند تا خفه کولی شي، اما دا چې ته له دې خفګان چیرته او څنګه استفاده کوې باید یې په اړه فکر وکړې.